د ځوانانو راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. په دې هیله یم چې روغ او صحتمند به یاست او ښکلې اونۍ به مو پای ته رسولې وي. یو ځل بیا تاسو ټول عزیزانو ته د مخامخ له ځوانانو سره خپرونې ته ښه راغلاست وایم. انشاءالله چې د نن ورځې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ، راسره پاتې شئ او د خپرونې اورېدونکي اوسئ. په خپرونه کې راسره میلمه مولوي صاحب شرف الدین شرف دی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت استازی دی. جناب مولوي صاحب سلامونه او وخت مو بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زموږ د پام سلامونه قبول کړئ ټولو اورېدونکو لیدونکو ته. زړه له کومې سلامونه وایم، خیر اوسئ، سلامت اوسئ. کور مودان هیله کوم. ډېره زیاته مننه. عزیزانو د نن ورځې په خپرونه کې به د ټولنیزو چارو وزارت د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه خبرې اترې ولرو. د جناب مولوي صاحب څخه به د دې په اړه پوښتنې هم ولرو. په خپرونه کې راسره د معمول په څېر درانه محصلین هم حضور لري. انشاءالله د خپرونې په وروستۍ برخې کې به دوی ته هم وخت ورکړو تر څو د میلمه څخه ځینې پوښتنې چې لري مطرح کړي. ډېر تاسو په ځنډ نه پرېږدو. لومړی پوښتنه غواړم د جناب مولوي صاحب په شرف څخه په دې ډول وپوښتم چې د وزارت مهمې لاسته راوړنې مو په دغه یو کال کې څه وې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تیر کال یا د دغه روان کال یا د 1401 کال په جریان کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، خو صرف د نمونې په طور به یو څو دانې ووایو چې موږ تقریبا د 10,000 کسانو په شاوخوا کې موږ ځوانانو ته حرفوي زده کړې برابرې کړي دي. یعنې چې هغو ته د نجارۍ، خیاطۍ او د موټر چلولو یا مستریتوب یا مختلفو بخشو کې موږ تقریبا د 20-25 حرفو په شاوخوا کې موږ حرفې برابرې کړي دي چې تقریبا 10,000 کسان کېږي. هغه کې نو زموږ خپل د کار امور اجتماعي په بخش کې هم شته ځینې چې موږ خپله د وزارت لخوا تمویلیږي، لکه د افغان کوریا او افغان جیکا مرکز دی، افغان کوریا مرکز دی. همداسې نور په ولایاتو کې دا خپله په کابل کې دي، نور په ولایاتو کې موږ داسې مرکزونه لرو چې هغو کې موږ ځوانانو ته حرفوي زده کړې ورکوو. هغه ځوانان چې هغه د مکتب څخه پاتې شوي دي یا د 5م، 6م، 7م پورې زده کړې کړي دي، وروسته زمینه نه ده برابره شوې یا د اقتصاد یې ضعیفه دی، زده کړې نشي کولی، نو هغو ته موږ حرفوي زده کړې ورته اماده کړي دي. چې نور بیا زموږ سره کوم همکارې مؤسسې چې دي یا انجوګانې، د هغو په همکارۍ سره موږ دغه کوم مرکزونه چې دي د حرفوي زده کړو موږ اماده کړي دي. او همدارنګه نور موږ په مختلفو بخشو کې زموږ سره صرف یعنې یو یونیسف چې کوم کار کوي 6,600 اجتماعي کارمندان موږ د یونیسف د لارې موږ استخدام کړي دي چې هغه یونیسف د خوا تمویلیږي او زموږ سره تفاهمنامه لري. او همدارنګه تقریبا د 80 انجوګانو یا مؤسساتو خارجي او داخلي انجوګانو سره موږ چې تقریبا 20 پورې موږ تفاهمنامې امضا کړي دي د هغو سره چې هغه فعلا په کار باندې لګیا دي، کار کوي او نور تر کار لاندې دي چې د هغو سره به هم په دا نږدو ورځو کې تفاهمنامې امضا سي او ځوانانو ته به نور هم د کار زمینه برابره سي. ډېره مننه کوو جناب شرف صاحب. کله چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوم اخیستل کیږي یا نوم یې چیرې راوړاندې کیږي، نو مطمئن د کار مسله د ټولو په ذهن کې ګرځي راګرځي. د کار په برخه کې مو ځوانانو ته، خصوصا ځوانانو ته چې د یو ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، د هغه لپاره تاسو څه کړي دي؟ که مشخص ډول باندې یادونه د ځوانانو لپاره خو ما درته وویل چې همدا حرفوي زده کړو کورسونه او مرکزونه دي. همدارنګه مو نور د خلکو لپاره یعنې د ځوانانو لپاره موږ په مخکې څو ورځې مخکې معین صاحب څه خبره کړې وه، که څه هم هغه دا ټلویزیونو څه غلط استنباط کړی و، یعنې غلط تحلیل یې کړی و، هغسې نه و چې موږ فعلا موږ ځوانان استو نورو ملکو ته یا سعودي ته، دوبۍ ته، نورو ځایو ته. هغه موږ په تیر یعنې تقریبا په 19 کلونو کې موږ دغه لرل یو تفاهمنامه مو د هغه ممالکو سره امضا کړې وه، خو هغه چون چې نه سوه عملي تر اوسه پورې پاته وه، نو فعلا څو چې دا زموږ مشکل حلیږي، موږ څه مشکلات لرو چې هغه د رسمیت مسله ده، څو چې دغه مسلې حل کېږي انشاءالله هغه به بیا تطبیق کېږي. خو اوس فعلا خلک صحیح نه دي پوه سوي، خلک اوس هم ټلیفونونه کوي چې دا څه وخت تاسو ته وایي.
همدغه موضوع په اړه لږ دوستانو ته وضاحت ورکوي زموږ د خپرونې اورېدونکو او کتونکو ته چې دغه موضوع چې څه موده وړاندې ټولنیزو رسنیو کې رابرسېره شوې وه چې اسلامي امارت ګڼې ۴۵,000 کسان بهرنیو هیوادونو ته خصوصا عربي هیوادونو ته د کار لپاره لیږي د چوپاني لپاره یې لیږي او نور شاقه کارونه دي هغه موضوع تر کوم پورې حقیقت لري او تاسو اصلي پلان څه دی بیا هغه موضوع ما همدا موضوع باندې بحث کوي چې هغه موضوع دغسې نه وه لکه څنګه چې دغه ټلویزیونو تحلیل کړې وه یا معین صاحب چې کومه خبره کړې وه هغه هم داسې نه وه ویلي چې موږ اوس پیله ناسته وو هغه موضوع داسې وه چې هغه موږ اوه کلونو کې موږ تفاهمنامه لرل د دغو ملکو سره تقریبا موږ د 18 ملکو سره د اعزام کارګر په نامه موږ یو ریاست لرو چې هغو د خوا څخه دغه کسان د ځوانان استوي د کار دپاره دغو ملکو ته نو بیا هغه تفاهمنامه چې سوې ده خو هغه عملي سوې نه ده په هغه وخت کې هغه اوس هم پر ځای پاته ده تفاهمنامه شته خو ما درته ویله چې موږ څه مشکلات لرو چې هغه د کوم دغه د رسمیاتو مسله ده چې کله دا زموږ د رسمیاتو مسله حل سي انشاءالله هغه مشکل به هم حل سي خو پیلن دا خلک خبر وي موږ پیلن خلک څوک ناست وو موږ لګیا یو په دې باندې دا اوس هم پرون موږ مکتوب صادر کړي دغه دپاره ریاست الوزرا سم امر واخیستی پر وزارت خارجه باندې چې موږ د دغو ملکو سره بیا هم خبرې شروع سي کله چې موږ نتیجې ته ورسېدو موږ خپله بیا اعلان کوو چې هغه خلک چې موږ استو راغواړو خو دغه یو غلط فهمي سوی وه یعنې دا صحیح تحلیل دا خلکو نه و کړی نو هدف خلک مطمئن چې پیلن یې موږ ناست وو دقیقا د فعلا لپاره د یا د اوس لپاره شرف صاحب دغه کسان یا افغان ځوانان ناستول کیږي خو په آینده کې پلان لرئ په آینده کې پلان لرو بالکل دې ته که دلته په هیواد کې د کار زمینه مساعده شي څنګه به وي په دغه کې موږ یو دغه په پام کې لرو دا فعلا کار شروع دی یو ډیټا سنټر جوړو د قوای بشري یو عمومي ریاست موږ لرو په هغه کې موږ غواړو چې دغه یو ډیټا سنټر موږ فعال کړو هغه کې دغه کم ځوانان چې د تحصیل څخه فارغېږي د پوهنتونو څخه فارغېږي موږ یې هلته ثبت کړو بیا راسره کومو وزارتخانو کې یا کومو انجوګانو کې یا کومو مؤسساتو کې یا همداسې ځینو سفارتخانو کې که څه ضرورت یې موږ غواړو چې دغه هماهنګي سره جوړه کړو د وزارتخانو د سفارتو او د نورو انجوګانو سره چې دغه کسان چې استخدامیږي هغه زموږ د لارې استخدام سي او موږ دلته یو ډیټا سنټر ولرو چې دا ټول خلک زموږ سره په همدې دغه کې راسره په لیست کې راسره شامل چې چا ضرورت سو په کوم بخش کې هغه ته موږ کوم محصلین چې فارغېږي د پوهنتونو څخه هغه ځای ته معرفي کړو چې هغه کوم وړ کس یا دغه کوم بخش څوک دوی غواړي زموږ سره به تیار وي هغو ته به معرفي کوو ډېره مننه کوو جناب شرف صاحب په همدې برخه کې یو بله پوښتنه چې زما په ذهن کې راغله هغه دا چې ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه دلته په هیواد کې ډیریږي آیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې توانایي نه لري چې ځوانانو ته کار برابر کړي زه به یو شی درته وایم چې دغه ستاسې په یاد دغه د تیرې ادارې په اخرو کې یعنې د 2-3 کال اخر کې خلک ډېر سخت بیکاره وه او ډېر سخت شکایتونه یې کول چې کار نشته په دې کې شک نه و چې هغه کمې پیسې چې مخکې د غربیانو لخوا یا د خارجانو لخوا د ملک ته راتلې د هغه اولو وختو کې هغه پیسې چې قطع سوې یعنې بیا دا خلک ټول اکثره بیکاره سوه یعنې دا داسې نه دی چې د امارت د راتلو سره دا خلک بیکاره سوي دي 2-3 کاله مخکې هم همدا شکایتونه وه چې خلک ټول بیکاره وه نو بیا هم امارت دومره کړي دي چې دا اوس یعنې ډېر خلک زموږ د په معدنو کې اوس مصروف دي یوازې 2,000 کسان د کوشتېپې کوم کانال چې شروع دی په هغه کې موږ مصروف کړي دي یعنې خلک پیلن هغه دی کار کوي همدارنګه د مس عینک کان دا شروع کېږي دې کې ډېر کسان مصروفېږي د کابل نوین په نامه پروژه ده دا شروع کېږي انشاءالله دې کې خلک مصروفېږي پر ډېرو ځایو کې اوس موږ په سرکو باندې کار شروع کړی هلته ځوانان په کار لګیا دي خلک په کار لګیا دي نو موږ کوشش دا دی چې خلکو ته باید کار پیدا کړو یعنې داسې یوازې نه چې یوازې د کار امور اجتماعي دا ټول ارګانونه په همدې لګیا دي چې خلکو ته کار پیدا کړي مننه کو تاسو د تیر نظام یادونه وکړه جناب شرف صاحب که دې ته راشو چې د تیر نظام د جمهوریت نظام او د امارت نظام په پرتله ستاسو دغه وزارت څه مهم کارونه کړي دي چې هغې وخت کې نه و شوي تاسې کړي دي په تیر اداره کې به مثلا دا اوس یوازې د کوشتېپې کانال دی په تیر نظام کې نه و خو اوس هغه د تاسې عملا وینئ په زرهاو هلته وسایط کار کوي او په زرهاو خلک کار کوي او دا کار شروع سوی دی مثلا په نورو ځای کې د کندهار کابل سړک باندې تاسې پوهېږئ مخکې کار نه و خو اوس
غزني کې کار شروع دی، په وردګو کې کار شروع دی، په کندهار کې کار شروع دی، د روزګان و کندهار ترمنځ کم سړک چې دی پر هغه کار شروع دی، هلمند و کندهار ترمنځ چې دی کار شروع دی، په شمال کې همداسې په هرات کې زه دا څو ورځې مخکې تللی وم، په هرات کې څو سړکونه یعنې جوړ سوي وه، آماده وه، د استفادې دپاره آماده سوي وه. نو دا د دې څه معلومېږي چې تر هغه ادارې چون چې موږ شی هم نه لرو، یعنې بې خپلو داخلي عوایدو زموږ دا اول زموږ دا مهمه مسله دا ده که تاسې فکر ورته وکړئ په تېره اداره کې دا خلکو د خپلو خلکو ته معاش نسو ورکولی، پر خارجي بودیجه باندې د اتکا کوله. موږ ټولو خپلو خلکو ته خپله معاش ورکړی دی، یعنې یوه روپۍ د چا څه موږ ته نه ده راغلي، خپل عواید مو دي. خو دا خبره ښه ده چې ټول عواید موږ په خپل لاس کې نیولي دي. د هغو مثلا په یو ګمرک کې یو سړی په ګمرک کې رئیس کېدی، یو کال بعد به بلډینګونه جوړ کړه، خو د دولت بودیجې ته هېڅ شی نه راتله. خو دا خبره مهمه ده چې زموږ خپل عواید موږ راټول کړي دي، موږ خپلو خلکو ته معاش ورکړی دی، د خپلو عوایدو څه سرکونه و پروژې شروع کړي دي. نو ما په فکر ډېر راسره راوړنې لرو. ښه شرف صاحب، که په دې اړه زموږ کتونکو او اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې دغه کوم شرکتونه چې مثلا د سړک سازۍ په برخه کې دي یا د سړک جوړونې په برخه کې دي، د قندهار لار تاسو یاده کړله، د سالنګ تونل دا د جوړېدو په حال کې دی. دا پخوا داسې و چې خصوصي شرکتونه به راتلل، هغوی به خپل کاریګر راوستل او قرارداد په حساب باندې به هغوی دا کار جوړو، یا هغه کاریګر به یې خپل شخصي قرارداد باندې راوستل او کار به یې پرې کوه. ستاسې د وزارت دلته بیا څه قدم دی یا څه ښکیلتیا ده چې مثلا دغه د قندهار سړک باندې آیا تاسو د پروژې ته د پروژې صاحب ته دغه کاریګران ور معرفي کړي دي که هغوی په خپل سر باندې د کوم ځای نه دغه پیدا کړي او کار پرې کوي؟ خو دا خو زموږ یو شی دی چې زموږ د امارت څو ارګانونه چې دي یا د دې فعلي حکومت زموږ چې کوم ارګانونه دي ټول په هماهنګۍ باندې دا کار کوي. که د فواید عامې وزارت دا کار کوي، خو کاریګر اکثره زموږ څه غواړي، مثال چې باید موږ یعنې اکثره موږ شخصي شرکتو ته ورکړي دي، اکثره فواید عامه خپله دا کارونه کوي. خو بیا هم دا کاریګر چې کوم راځي زموږ سره په تفاهم باندې دا کار کیږي، زموږ سره تفاهم کوي چې موږ دومره کسان په کار دي یا هغو ته کار ور پیدا کوو. نو دا کارونه چې دي ټول په هماهنګۍ سره کیږي. په کوم وزیرانو شورا کې هم په دې کې د کار امور اجتماعي وزارت نظر غوښتل کیږي او په هغو کې دوی مکمل همکاري لري. په دې کې شک نشته چې د کار امور اجتماعي سره مشوره کیږي په دې کې او کاریګر هم ورته معرفي کوي. ښه خبره ده. د کارکوونکو یادونه مو وکړله جناب شرف صاحب، که دغه دوستانو ته د پروسې په اړه لږ معلومات ورکړئ چې ستاسې وزارت په مجموعي ډول دغه د کارګرو پروسه څنګه ده؟ دوی دا کاریګر د کوم ځای څخه دوی سره ثبت او راجستر کیږي چې دوی بیا نورو وزارتونو ته نورو پروژو ته ور معرفي کوي؟ دغه پروسه په ټوله کې څنګه ده؟ پخوا څنګه او اوس څنګه ده؟ په مخکې خو داسې وه چې په تېره اداره کې، خو هغه کې دا نه وه، هر سړي ازاد هلته به اعلان به وکړي، خو ازاد رقابت هم نه و. تاسو ته معلومه وه چې اعلان به وسو، کوم خلکو چې به ثبت نام وکړي، چا چې به پیسې لرلې یا بې قوي واسطه وه، هغه سړی هلته جذبېدی، خو نور خلکو ته کار نه و. بلکل وه، په دې کې شک نسته. خو نن الحمدلله هغه شی نسته. موږ تقریبا داسې یو څو ورځې مخکې د انټیې دپاره 15 کسان په کار امور اجتماعي دپاره، یعنې د انټیې په بخش کې یا د انکشافي پروژو دپاره موږ 15 کسان څه امتحان واخیستی. هغه مو په دې خاطر واخیست ګنې زموږ فعلا دا پروسه د امتحان د لارې نه ده، خو موږ وړ کس ګورو، هغه سړی په شفاف ډول باندې معرفي کوو. دا نه دی چې بس همدغه کس مثلا چې تاسو ګورئ شرف صاحب، دا تاسې د کوم ځای پیدا کوئ؟ دا کوم اداره ده چې تاسو ته زه اوس درته وایم چې موږ دا 15 کسان چې موږ دغه کړه، موږ دا خلکو ته دغه ورکړي چې مثلا 50 کسان 80 کسان موږ داسې کسان پیدا کړي چې هغه مثلا ماسټري لرل، دکتورا لرل په انکشافي برخه کې، چې موږ د انکشافي پروژې لرو. انکشافي پروژې خو فعلا سته نه، ځکه موږ بودیجه نه ورته لرو، خو موږ دا 15 کسان د دغه لپاره فعلا انتخاب کړه. هغه ټول یا دکتورا لري یا ماسټري لري یا لیسانس دي، یعنې لیسانس خلک یې پکې کم دي. خو هغه موږ هغه خلک راټول کړه، هغو دپاره مو یو کمیسیون تعیین کړی و، د هغو څخه مو امتحان واخیستی چې هغه وړ کسان و هغه مو جذب کړه. یعنې په دې کې نه واسطه وه، په دې کې نه پوښتنه کوای سي، نه واسطه پکې کار سوې ده، نه په دې کې پیسې مصرف سوي دي د خلکو. کوم سړي چې وړتیا لرله هغه مو راوستی هغه کار ته.
نو د تېرې ادارې زموږ د ادارې په انتخاب کې به انشاءالله فرق کېږي ډېر. ښه، د بودیجې یادونه مو وکړله جناب شرف صاحب، که په خلاص ډول د دې موضوع هم یادونه وکړئ اورېدونکو او کتونکو ته چې بودیجه مو د وزارت څومره ده، ستاسې دغه انکشافي کوم پروژې چې دي دې ته بسنه کوي که نه؟ بودیجه خو فعلا موږ د 1401 کال دپاره چې کومه بودیجه وه زموږ دا صرف د کوم معاشات او زموږ د خپل وزارت یا د خپل کارمندانو یا په نورو بخشو کې چې هغه خریداري د ترمیمات و دې شیانو کې موږ خپله کافي بودیجه لرل، تقریبا 1 میلیارد 1.7 میلیارده موږ تقریبا دغه لرل بودیجه لرل، دغه خپل د وزارت مربوط. او نور انکشافي بخش کې موږ د پروژو دپاره فعلا بودیجه نه لرو، صرف د معاشاتو دپاره مو هغه بودیجه تخصیص یې راکړی دی وزارت مالیه، خو نور موږ هغه کې فعلا دغه نه لرو. خو آینده کال کې چې 3-4 میاشتې پاته دي انشاءالله هغه کې به د انکشافي پروژو دپاره بودیجه خامخا راکړي منظور وشي. معمولا دغه د ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوم چې اخیستل کېږي، یو ځل بیا هم یادونه کوم شرف صاحب، دا د کار زمینې برابرول او دغه موارد تر هر څه وړاندې د هیوادوالو تر سترګو کېږي. آیا تاسو سره کوم داسې ارقام اعمار شته دی چې اوس تاسې پوه شئ په هغې باندې چې په هیواد کې څو سلنه موږ بېکاره وګړي لرو؟ نو داسې دقیق ارقام خو زموږ سره ځکه نشته چې موږ آمادګي هم نه لرل او دا باید هغه کم مسؤل کس راغلی. خیر خو بیا هم تقریبا په ملک کې خو ډېر خلک بېکاره دي، خو دقیق ارقام نشم ویلی. نو خلک هم بېکاره دي، خو ډېرو خلکو ته کار هم فعلا پیدا سوی دی چې فعلا په کار لګیا دي. نو موږ کوشش کوو انشاءالله موږ صرف که چیرې دغه د څه مشکلات حل سي، دغه د رسمیاتو دا شیان حل سي، موږ به ډېرو خلکو ته انشاءالله کار پیدا کړو او موږ اراده لرو د کار چې باید کار وکړو او خلکو ته کار پیدا کړو. دقیقا مننه کوم. شرف صاحب، اوس به راشو راتلونکو پلانونو ته مو. د اوږد مهال لپاره د ځوانانو لپاره د کار پیدا کولو لپاره دې ترڅنګ نور اقشار هم موږ په ټولنه کې لرو، د هغوی دپاره د کار پیدا کولو زمینه سازي څومره ستاسو د وزارت لخوا اوس مهال ترسره کیږي او څومره دې ته تاسو خوشبین یاست؟ موږ خو په پلان کې لرو آینده کې انشاءالله ما درته وویله چې موږ د نظام کارګر په نامه یو ریاست لرو. نو دغه همدا کار دی چې آینده کې یعنې په پلان کې ولرو. موږ باید هغه پر دې باندې کار کوي چې موږ نورو هیوادو ته خپل کارګر واستو او کوم پروژې چې فعلا شروع دي یا آینده کې شروع کیږي دیو ته موږ کوشش کوو چې دا شروع سي ژر او په هغو کې موږ د خپل کم کسان چې بیکاره دي هغو دپاره کار پیدا کړو او د نورو اقشارو لپاره مثلا تاسې پوښتنه وکړه چې د مختلف اقشار دي، لکه اوس مثلا سوالګر دي، د سوالګرو موضوع د موږ د سوالګرو کومه پروسه چې دا مستقیما زموږ وزارت مخ ته بیایي، یعنې ډېره برخه ستاسو وزارت پورې مربوط ده. همدا د سوالګرو موضوع مخ ته بیایي چې تقریبا موږ د 6,000 یا 7,000 په شاوخوا کې هغه مستحق خلک چې هغه مستحق دي، خو ټول سوالګر هم نه دي. په دې ټول کابل کې موږ 6,000 سوالګر نه لرو، خو دا خلک هغه خلک دي چې خبر سوي دي. یعنې موږ اوس تقریبا 8,000-19,000 کسانو ته دا ارقام رسېدلي دي چې راغلي دي، هغه وایي زه هم غریب یم، خو هغه موږ د سوالګرو په جمع کې نه دی نیولی، هغه هم د غیر مستحق په جمع کې نیولی دی، خو غریب دی، سوال نه کوي. کم سوالګر چې موږ راټول کړي دي د هغو دپاره هغه موږ سرې میاشت ته معرفي کړي دي. د سرې میاشت دپاره د خاصه اوس فعلا هغو دپاره د هغو کورنیو ته، یعنې په کور کې که 10 کسان یې 20,000 افغانۍ ورکوي، که 15 کسان یې 10,000 افغانۍ، پی نفر ماهانه 2,000 افغانۍ ورکوي په کور کې. ښه، د سوالګرو یادونه مو وکړله جناب شرف صاحب، که په دې اړه هم دوستانو ته لږ وضاحت ورکړئ چې دغه پروسه څنګه کیږي، تاسې دا سوالګر د کوم ځای څخه راټولوئ، کوم معیار دی، کوم ستندرد باندې دا سوالګر تاسې پیژنئ؟ یو کس مثلا راځي تاسو ته وایي یا ستاسو وزارت ته شا راځي چې زه سوالګر یم، زما د ژوند وضعیت ډېر خراب دی، ما سره باید تاسې مرسته وکړئ. تاسو د څه معیار لرئ چې هغه وپېژندئ چې دا حقیقي سوالګر دی که حقیقي نه دی؟ هغه کس چې موږ ته راځي خپله یعنې په خپل خوښه باندې راځي، هغه وایي چې زه سوالګر یم،
هغه موږ د سوالګرو په جام کې نه راولو. موږ هغه خلک د سوالګرو په جام کې راولو چې موږ خپله وځو، یعنې یو کاري ټیم لرئ دې لپاره؟ کاري ټیم لرو، یعنې زموږ خپل وزیر صاحب خپله کله کله وځي. کله داسې وختونه راغلي د شپې تر 1 بجې پورې موږ ګرځو په ښار کې، خپله وزیر صاحب ګرځي. نو هغه ګوري چې کوم سړی واقعا سوالګر دی، لاس یې نیولی دی، هغه سړی موږ راپورته کوو، هغه بایومتریک کوو، د هغه نوم لیکو او هغه سرې میاشته معرفي کوو چې ورسي کورنۍ وګوري چې دا واقعا مستحق دی که حرفوي سوالګر دی. که حرفوي سوالګر او یو ځل خو ضمانت شي، خو که هغه کې دوم ځل دی بازار ته راوتی، هغه ته موږ یو 4-5 ورځې جزا په نظر کې نیولې ده، څو چې یو خپلوان یې راسي د هغو قوي ضمانت وکړي چې آینده کې زه دا کار نه کوم، خو مستحق نه دی، دا حرفه ګرځېدلې ده. یعنې ډېر حرفوي سوالګر به تاسې لیدلي چې دغه کم یا جوګیان وه یا هغه کم خلک به په دې ښار کې به پر سرکو باندې ناست و، ماشوم به ورته پروت و، هغه ته به یې نشه ورکړې وه یا به څنګه سوي وو، خو دا سوالګر وه نن الحمدلله په ښار کې یو هم نشته. وګورئ په دې ټول ښار کې یو خارج د ښاره سمۍ صاحبه چې پر سرک به یو ځای ناست دي، خو په ښار کې څوک نشته، هغه ورک سوي دي ټول. یعنې خپله ستاسې د کاري ټیم په خاطر باندې دوی راټولیږي او بیا تشخیصیږي او بیا ورته روپۍ ورکوئ؟ بلکل. په اول کې زموږ سره حوزو په دې کې دغه کول چې حوزو راته راوستل، خو هغه زموږ مشکلات ځکه ډېرېدله چې حوزو ته خلک راتله چې زه مستحق یم، زه مسکین یم، حوزې پوره په دې باندې نه وی پوه چې زه باید څوک بوځم، نو خلک مو څه راډېر سوه. نو اوس بیا موږ خپله وځو، یعنې خپله په ښار کې ګرځو او خپل هغه مستحق کوم واقعا سوالګر چې هغه راټولوو. خو هغه اوس فعلا په ورځ کې یعنې 15-16 کسان موږ نسو پیدا کولی. ښه، دا ښه خبره ده چې په هیواد کې مو داسې یو حالت را رسېدلی دی چې د سوالګرو کمي ده او په سختۍ سره پیدا کېږي، دا ښه خبره ده. دغه سوالګر چې بیا تاسې راټولوئ، ستاسې د وزارت لخوا ورته روپۍ ورکول کېږي یا د ژوند د معیشت د پوره کولو لپاره ستاسو وزارت لخوا څو روپۍ ورکول کېږي که تاسې سره میاشته معرفي کوئ؟ دغه سوالګر چې موږ راټولوو دا څو کمیټې موږ لرو. یوه کمیټه د کار امور اجتماعي ده چې هغه صرف د اطفالو په بخش کې کار کوي، یعنې عمومي سرپرستي هم د کار امور اجتماعي په سرپرستۍ کې ده، او دغه چې دی دغه کم اطفال چې دي، اطفال هم د کار امور اجتماعي یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوط کیږي چې سن یې د 3 کالو څخه ښکته وي، هغه موږ راټولوو. بیا پرورشګاوې لرو، تقریبا د 80-90 کسانو په شاوخوا کې موږ په دغو کې داسې ماشومان پیدا کړي دي چې هغه په کورنۍ کې هېڅوک نه لري، سرپرست نه لري، د تعلیم زمینه نه ده ورته برابره، هغه موږ پرورشګاوې لرو، خپلو پرورشګاو ته مو هغه شامل کړي دي چې هغو دپاره غذا، لباس او د لیلیې سیستم ټول هغو دپاره برابر دي، سهولتونه ټول ورته مهیا دي، هغه په هغه پرورشګاو کې وخت تېروي. او که چیرې کورنۍ ولري او کورنۍ یې ډېره غریبه وي، هغو دپاره بیا موږ دغه سیستم د امارت لخوا داسې جوړ شوی دی چې هغه کې سره میاشت هغه د هغو تفکیک کوي، د هغو کور ته ورځي، د ملا امامو، کلانترو او خپله دغه محل د مشر څخه پوښتنه کوي، وکیل وګزارو دې خلکو څخه چې هغه واقعي هغه سړی مستحق او ضرورت ولري، هغو دپاره هغه کم پیسې چې دي 2000 افغانۍ ماهانه پی نفر، یعنې په کور کې 400 کسان پی نفر 2000 افغانۍ سره میاشت بیا ورکوي. ډېرې زیاته مننه. که د آخري پوښتنه به هم له تاسو په دې ډول وکړو جناب شرف صاحب چې په هیواد کې د بیکارۍ لاملونه څه دي؟ په هیواد کې د بیکارۍ لاملونه خو یو دا دی چې غربیان چې دلته د اشغالګر چې راغلي وو دا څو وخت چې دلته کار وکړي، یو خو دا دی چې زموږ خلک یې ټول په مفت پیسو اموخته کړي دي. اوس هغه سړی چې هغه یو 15 روپۍ پیدا کوي، هغه ته زړه نه ورکېږي ځکه دی په ډېرو پیسو اموخته و، اوس یې دا لږ پیسو باندې کار نه کوي. دا یوه خبره هم بیکارۍ نه، یعنې مفت پیسې چې دا کم خلکو راوړي وې، دا کم غربیان یا دا کم اشغالګر چې راغلي وه، دلته یې پیسې راوړې، خلکو ته یې ورکړې، هر سړی په ډېرو پیسو اموخته کوي او همدغه یې پر کته کړې، دی بېرته ولاړه، خلک بېکاره پاتې سو همداسې. دا یوه خبره ده. خو هغه پیسې اوس نشته. یعنې هدف ستاسې ده چې چا دوی سره کار کړی دی هغوی ته مفت ورکړی. ښه، شاید هغه یو تعداد محدود اوسي جناب شرف صاحب، لویه کچه باندې چینګ ته نه دی ورکړي ځکه مونږ زه به یو شی درته وایم، دغه خلکو یعنې ما خپله داسې لیدلي دي چې یوه د 7 کالو یوه نجلۍ راوځي یو دوکاندار ته 100 یورو ورکوي، یو شی اخلي،
یعنې د دې څه دا معلومیږي چې دا خلک یې په مفتو پیسو مخته کړي وه په مختلفو بخشو کې یو تعداد محدود به د مختلفو بخشو کې خلکو دوی پیسې توزیع کولې داسې نه و یعنې که یوه ته $10,000 معاش ورکوي یا $15,000 معاش ورکوي یا $1,000 معاش ورکوي د هغه بل ته هم وتی یعنې دا خلک په پیسو باندې مخته وه یو دکاندار هم په هغه وخت کې که نن $1,000 سودا کوي په هغه وخت کې مثلا په ډالرو باندې $1,000 سودا کول یعنې دومره فرق راغلی دی نو ځکه بل موږ باندې دا قیودات تاسې پوهېږئ چې نن پر موږ باندې قیودات دي د اسلامي نظام په خاطر څو چې دلته په دې ملک اسلامي نظام جوړ نه سي د دغه په خاطر باندې د خلکو قیودات لګولي دي نور زموږ د مکتب په غم کې نه دي نه زموږ د زنانو یا د وناسو په غم کې دي چې دا ولې مخ پټ دی ولې مخ لڅ دی په دې کې نه دي خو دوی اصلا مخالف د اسلامي نظام دي چې په دې ملک اسلامي نظام جوړ نه سي د دوی سره شرطونه ومنه بیا به نه ستا د مکتب په کیسه کې نه به ستا د ښځو د لڅ مخو پټ مخو د حجاب په کیسه کې مشکل ټول چې دی مشکل د دوی د اسلامي نظام سره دی نو ځکه دغه اوس بندیزونه چې دي یا دغه چې لګولي دي د بیکارۍ غټه کچه همدا ده زموږ څه پیسې یا زموږ کومه شتمني چې د هغه دوی قید کړې ده مختلفو مؤسساتو ته هغه پیسې ورکوي هغه یو مؤسسه راځي هغه دلته مصرفوي په څه رقم یې مصرفوي زه به یو نمونه درته وایم پکتیا کې یو انجو راغلی ده 1,000 بودیجه ده د دې په هغه کې ټول د دوی معاشات او د دوی د دفتر خرڅ دی $1,400 د دوی یعنې ټول هغه مصرف یې $1,400 کړی دی 1,400 په اصلي پروژه کې لګوي نور د دوی خپل د معاشاتو دا مصارف دي نو دا یو مش نمونه خوروار دی دغه خبره دا د مؤسساتو ټول همدا کار دی چې پیسې راځي دلته خو مصرفیږي نه راځي زه به یو شی درته وایم زه به یې وایم چې داسې مؤسسات راځي زه به اوس درته وایم $6 میلیونه 6 میلیونه مثلا د دوی بودیجه ده دوی په دې ملک کې ټول څو کسان دغه کوي تربیه کوي په اروپایي زده کړو کې تقریبا 2000 کسان دوی تربیه کوي 26 کسان دي 2600 نو 6 میلیونه بودیجه دوی په دغه باندې څنګه مصرفوي خو دا ټول د دوی په معاشاتو باندې ځي بیرته هغه د دوی معاشات بیرته دوی خپله وړي موږ ته شی نه راکوي خو دا زموږ خپلې پیسې دي په موږ یې مصرفوي په موږ یې څنګه مصرفوي راځي وایي موږ دوستانه مرکز جوړو یو اتاق په کلي کې نسی یا په یو قریجاتو په اطراف کلو بانډو کې یو اتاق نسی په هغه اتاق کې دوی ماشومان راټولوي په هغه کې صرف یو 15 دقیقې ساعتېرۍ ورښیي په دې باندې په $1,000,000 مصرفیږي خو دا خو زموږ د ملک دپاره نه دي راغلي صرف د دې دپاره راځي چې موږ نور هم د غربت حالت وځي او دغه پیسې دوی دا زموږ خپلې پیسې داسې بې ځایه مصرف کړي مننه کوم جناب مولوی صاحب شرف کور مادان عزیزانو د خبرونې په دې برخه کې به درنو محصلین ته هم وقت ورکو محصلین عزیز که در برنامه با ما حضور دارن میتونن سوالات خود را از مولوی صاحب شرف الدین شرف نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بپرسن محصلین عزیز به نام یاد خدا درود بر شما عزیزانی که اینجا حضور دارین و همچنان بینندگان رادیو تلویزیون جوانان هدایت الله هستم میزاره تخلص میکنم دانش آموخته دانشگاه کابل رشته ادبیات سوال من از آقای شرف این است که از زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسید تمام افراد درجه اول ادارات مثل وزیران، معینان، رئیسان و حتی آمرین ادارات دولت پیشین برکنار شدند. امارت اسلامی چی مکانیزم های چی راهکارهایی دارد به افرادی که از دولت پیشین از حکومت دولت پیشین بودن و اونا برکنار شدن آیا افرادی که برکنار شدن دلیل بیکاری برای افغانستان نیستن؟ ممنون تشکر پوښتنه واخیسته ما پوښتنه واخیسته د دې ورور په جواب کې به زه دومره ووایم چې کوم خلک چې معینان و وزیران و معینان خو اوس پیله مشاورین و پیله نه یعنی معینان و مشاورین خو ضرورت نشته دې ته چې د یوازې د یوه رئیس جمهور دپاره به 200-250 مشاورین و خو دا ماته معلومات و چې هغه مشاورینو په کال کې رئیس جمهور نسو لیدلی یعنی مشاور و په نامه صرف هغه پیسې ورکولې پیسې اخیستلې نور کار نه و او بل کم وزیران و کم خلک چې دي دا موږ چا برکنار کړي نه دي دا خپله تللي دي په نورو ملکو کې ناست دي دا یوه خبره
او بل کم خلک چې دغه سوي دي برکنار سوي دي چې یو نظام تغییر کوي طبعا به دومره تغییر راځي. نن زموږ په د کار او ټولنیزو چارو وزارت 15,590 تشکیل دی. په 15,590 کې موږ نوي کسان 200 نه دي استخدام کړي، 200 کسان. نو 200 کسان نور ټول پخواني خلک دي، هغه خلک کار کوي. نو 200 کسان چې نوي راغلي یعنې 200 ته موږ تقریبا 500 نور ته استخدام کړي مو دي، نوي مو استخدام کړي دي. نو بیکاري به په کم حالت کې راځي. هغه خلک چې 15 کسان دي چې هغه راغلي او هغه وزیر نه ستا سره په دې ملک کې کار کوي، هغه وزیر نه په دغه معاش باندې ستا سره کار کوي، هغه د امریکایانو په $10,000 باندې اموخته و چې هغه ته $10,000 په جیب کې ورواچوي. نو په دې ملک کې نن $10,000 پیدا کېږي نه، او نه هغه دته څوک معاش ورکولی شي. وزیر صاحب د امریکا سره راغلی و، په دې ملک کې وزیر و، امریکایان ووتل، دی ورسره ولاړی. نو نن هغه سړي ته موږ بیا که چیرې دی راسي په دې خپل ملک کې وغواړي خدمت وکړي، اوس هم امارت اماده دی، هره ورځ دعوت ورکوي چې راسئ. یعنې هېڅوک امارت نه دی پسې اخیستی چې ته ولاړ زه تا ته کار نه در کوم. دی دې راسي د خپل ملک کې خو یو 15 ورځې خو دلته یو اقلا د یو ریاست هم وکړي، ماموریت هم وکړي. خو دا وزیران دا نه مانه چې پلا وزیر سو به ټول وخت وزیر. زموږ په امارت کې اصول دا دي، نن زه رئیس دفتر یم په کار امور اجتماعي کې، سبا زه یو مامور یم، سبا هېڅ شی هم نه یم، هلته خپل شخصي کار کوم. خو دا نه دی چې حتمن سړی وزیر سو هغه به ټول وخت وزیر، یو بل سړی به هم راځي وزیر کېږي به. خو دی د خدمت وکړي په دې ملک کې 15 ورځې چې خدمت وکړي، بله ورځ خپله ضرورت پیدا کېږي چې ولا دا سړی واقعا د دې ملک خواخوږي دی او دې ملک ته کار کوي، هغه خپله وزیر کېدای شي. خلک بیا په دې نظر نه دي چې دغه پخواني مشران دې راشي، خلک په دې نظر دی وایي چې دغه کم تحصیل کړي ځوانان چې دي دې ته د کار زمینه برابر شي. یعنې که همدا اوس ښار او بازار کې مطمئنا تاسو ډېر ګرځئ جناب مولوي صاحب، هغلته لاړ شئ وګورئ، خلک ډېر په دې ان نه دي چې هغه پخواني مشران دې راشي وظیفې دي اشغال کړي. نه، دغه کم ځوانان چې اوس د مکتبو څخه د پوهنتونونو څخه فارغېږي او په لوړه کچه باندې تحصیلات لري، دغه ته ډېر د کار د زمینې برابرول غواړي. د دې ورور اصلي سوال خو دا و چې پخواني خلکو دقیقا د دې پوښتنه، خو اصل کې په ټوله کې خلک همدا غواړي، خلک چې دی ځوانان غواړي. موږ 4-5 ورځې مخکې موږ 15 کسان استخدام کړل، ټول هغه خلک دي چې ماسټري و، دکتورا او لیسانس لري. همدا خلک هم غواړي، نه دي چې هغه راغلي چې په دې ملک کې وظیفه اشغال کړي، خو د همدې پوهنتونو څخه فارغ شوي دي، همدې پوهنتونو کې ماسټري کړې ده. نن ورځ هغه دی کم خلک چې وړ کسان دي هغه ته 100% کې موږ کار وکړو او دې کې شک نشته چې هغه به پر کار باندې راځي انشاءالله. مننه. که سوال بعدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شهیر احمد شیرزاد هستم، محصل رشته ژورنالیسم. سوال من این بود که چرا برای جوانانی که خارج از کشور به کار می روند در اینجا در افغانستان برایشان کار ایجاد نمی شود؟ تشکر. دې کې به زه وایم چې هغه خلک چې خارج ته د کار لپاره ځي، موږ اوس هم ورته وایو چې باید څوک خارج ته ولاړ نه شي، او دلته موږ د کار زمینه خو دغه دې کې خو مخکې هم خبرې وکړې چې موږ په همدې باندې لګیا یو. یعنې زموږ تقریبا 1 کال تېر شوی دی، زموږ ملک تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، زموږ کومه بودیجه چې د هغه زموږ خپل د شخصي د خپل ملک خپل داخلي عوایدو څخه ده. نو موږ کوشش کوو چې د دې ځوانانو لپاره کار پیدا شي، او موږ نه غواړو چې یو ځوان هم زموږ د ملک نه بل ملک ته ولاړ شي، او که بل ملک ته ځي د هغه لپاره موږ دغه پلان اوس موږ په هر سفارت په هر ځای لپاره موږ خپل کسان دغه کړي دي چې څوک ځي هغه به رسمي د دې ملک څخه ځي، هلته به کار کوي، هغه کې په هر ریاست سفارت او کنسلګرۍ کې به اتشې د کار هلته به چې هغه د خپلو کارګرو څخه دفاع وکړي. نو موږ خو کوشش دا دی چې خامخا به دې خلکو ته موږ کار پیدا کوو، او دا خلک به د خارج څخه دا ځوانان راګرځو چې زموږ په خپل ملک کار ورته پیدا شي. مننه. به عنوان سوال آخر یک سوال دیگه هم میگیریم. درود بر شما دوستان عزیز، محب هستم، یک تن از دانش آموز ژورنالیسم. سوال من از آقای شرف الدین این است که بعد از آمدن امارات اسلامی بسیاری جوانان ما بیکار شدن، ما جوانان بسیار تحصیل کرده داریم ولی بیکار شدن، دلیل عمده از چی است؟ میشه ما بگین؟ زه به شی درته وایم په دې کې تاسې دا سوال کوئ چې ډېر خلک د امارت اسلامي د راتګ سره بیکاره شول. زه وایم یا هغسې نه دی. په جمهوریت کې چې کم خلک پر کار و، مثلا مامور په دولت کې، هغه خلک ټول پر کار دي. موږ
په ټول کې زموږ په وزارت کې یو زموږ د وزارت موږ تقریبا 6,000 څو کسان موږ پرسونل وو. په هغه کې هغه خلک چې خارج ته تللي دي یا اکثر خلک ولاړه خارج ته چې هغه د نور خلکو سره کار کوي او هغه ولاړه، او نور خلک چې دي نور 15,590 کسان فعلا موږ هغو ته معاش ورکوو، هغه پر کار دي. ټول وزارتخانو کې همداسې دي، چپ له 2-3 وزارته چې هغه وزارتونه یعنې منحل سوي دي، د هغو دپاره هم زموږ دا دغه دی چې هغه خلکو ته هغه په نورو وزارتو کې موږ کار ورکړو، هغه پر سر د کار راولو. او نور یو هغه خلک بیکاره سوي دي چې هغو د خارجانو سره کار کوي، خارجانو سره چې کار کوي خارجان ولاړ هغه به طبعا بیکاره سوي، خو هغو کې موږ کوشش کوو چې اول کسان موږ بیرته راولو پر کار باندې، یعنې کار ورته پیدا کړو. اوس ډېر خلک یعنې یوازې 2,000 کسان د کوشتپې په کانال کې موږ په کار باندې بوخت کړي دي، دا په هغه وخت کې نه وه خو اوس سوي دي. نور داسې مختلفو انجوګانو سره اوس هم کار کوي، یعنې موږ هم کوشش کوو کوم وزارتخانو کې خو کم تنقیصونه چې راغلي دي، کم خلک تنقیص سوي دي، هغه مو بیرته په نورو ځایو کې سره ځای پر ځای کړي دي. نو زموږ په وخت کې د امارت اسلامي د راتګ سره یو سړی هم نه دی بیکاره سوی، څه د سوي وي خامخا دا په هر وخت کې راځي. یعنې ستاسو هدف دا دی جناب شرف صاحب چې د دولتي کارونو څخه بیکاره شوي نه دي، کوم چې شخصي او بهرنیو انجوګانو سره کار کوي هغه بیکاره شوي دي تر یو حده پورې، تر یو حده پورې چې د خارجي انجوګانو سره، خارجي انجوګانې خو اوس هم کار کوي، هغه خو نه دي بیکاره سوي. خو هغه خلک چې د خارجانو سره چې مثلا مختلف تقریبا 48 یا 50 هر څو ملکه چې وه، د هر یوه دلته یو څو خلک ځان ته استخدام کړي وه په یوه نامه او بل نامه چې د هغو نظامي بخشو کې کار ورسره کوي په مختلفو بخشو کې، هغه خلک به بیکاره سوي. که هغه رقم کار دی غواړي د امارت څخه هغه خو نه کېږي، خو نور انشاءالله نور خلک نه دي بیکاره سوي، او که څوک بیکاره سوي هم دي هغو دپاره موږ کوشش کوو چې اوس هغو دپاره زمینه د کار برابره کړو. انشاءالله دا مشکلات به حل سي، ځکه په یو کال کې هغه د حضرت صاحب خبره ده ورو په یو کال کې څنګه چرګه ورله هګۍ نسي ایستلی. نو زموږ هم انشاءالله کوشش دا دی چې د ځوانانو دپاره کار پیدا کړو، او موږ ټول په همدې لګیا یو، دا مو ملک دی، دا مو ملت دی، خامخا کار ورته پیدا کوو، او کوشش مو همدا دی چې دا ځوانان پر کار راسي او خدمت وکړي د خپل ملک. په دې هیله یو چې یو ورځ افغانستان کې داسې یو حالت وي چې اصلا بیکار وگړی موږ په هیواد کې ونه لرو انشاءالله. از محصلین عزیزم بسیار تشکری میکنیم که در برنامه امروزی حضور یافتن، او ترڅنګ د مولوی صاحب شرف الدین شرف د کار او ټولنیزو چارو وزارت له استازي څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې نن یې زموږ خپرونه کې ګډون وکړ او له موږ سره خیر اوسئ، سلامت اوسئ، مننه. عزیزانو د مخامخ له ځوانانو سره خپرونه همدومره وه. د خپرونې تکرار د جمعې په 2 بجو هم مه هېروئ، او ترڅنګ ژوندۍ بڼه یې د پنجشنبې په ورځ له 2 نه تر 3 پورې اورېدونکي اوسئ. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم په څښتن مو سپارم.